مینوالو مینه خلوص او سلام مې ومنئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ جوړ به یې. ملګرو، دا یو زوړ غزل څو شعرونه مې مونږ دي، هغه در سره شریک کول غواړم. هغه دي چې احساس په رکېدو شي، چې احساس په رکېدو شي، شر فساد په زیاتېدو شي، او د سبا سترګې راخیجه، د سبا سترګې راخیجه، چې تیارې په تښتېدو شي، د سبا سترګې راخیجه چې تیارې په تښتېدو شي، او چې ازل ګڼم قدرت خپل، چې ازل ګڼم قدرت خپل، جاهلان په خندېدو شي، او مطرب ساز چې کله سور کړي، مطرب ساز چې کله سور کړي، هله بیا د اورېدو شي، او عاقلان چې چرته ډیر شي، عاقلان چې چرته ډیر شي، نادانان په کمېدو شي. او چې ناره پورته د حق شي، چې ناره پورته د حق شي، ظالمان په رپېدو شي، چې ناره پورته د حق شي، ظالمان په رپېدو شي، او چې محفل ته نران راشي، چې محفل ته نران راشي، بډه سست ترېنه پتلو شي، او پیش په څنګه په شمخان شي، پیش په څنګه په شمخان شي، چې زمری په غړمبېدو شي. ډېره مننه. خوشحاله